سلامونه مو منئ په دې هیله امید چې ټول به روغ او جوړ وئ دوستانو لکه څنګه چې موږ له تاسو سره ژمنه کړې وه چې موږ به تاسو ته د اډابې پریمیر مکمل پښتو کورس تر تاسو رسوو نو نن یې د انټروډکشن ویډیو د دوستانو زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ او زموږ نورې ویډیوګانې هم تعقیب کړئ زموږ چینل در سره شریک کړئ نو دوستانو راځو نن پیل کوو په انټروډکشن باندې دغه پروګرام په پیژنګلوۍ باندې دوستانو دا د اډابې کریټیو کلاوډ یو پروګرام دی چې د ویډیو ایډیټ لپاره استعمالیږي او زیاتره مسلکي ایډیټران کولی شي چې له دغه پروګرام څخه ګټه ترلاسه کړي نو موږ هم وایو تر څو وپوهیږو چې څنګه کولی شو له دغه پروګرام څخه ګټه واخلو نو دوستانو دغه ټایټل بار دی لکه څنګه تاسو پوهیږئ او دا مینو بار دی دلته دوستانو ایډیټ پریویو دی او دا پلی پریویو دی دغه برخه او دا دوستانو ارګنایزر دی چې میډیا براوزر دی لیبرریز دی البته پروجیکټ میډیا براوزر لیبرریز انفارمیشن افیکټ مارکرز او هیستوري ده تاسو دوستانو کولی شئ چې له دغه ټولو څخه تاسو کار واخلئ افیکټ تاسو ورته کولی شئ چې له دغه ځای څخه اپلای کړئ او دوستانو تاسو کولی شئ چې له دغه ځای څخه یو ویډیو امپورټ کړئ پروګرام ته چې وروسته به یې په تدریجي ډول وایو دغه دوستانو د ټایم لاین دی چې تاسو ته به وروسته وویل شي چې ټایم لاین څه کار کولی شي لیول میټر یوازې تاسو ته دوستانو ښایي او دا یو ټولز بار دی دوستانو تاسو کولی شئ دلته سلیکشن ټول دی او ټریک سلیکشن فورورډ دی ریفل دی ایډیټ ټول دی ریزرو ټول دی همداشان سلیکټ ټول دی پین ټول دی همداشان هینډ ټول دی او ټایپ یا ټیکسټ ټول دی د دوستانو سټرس بار دی چې تاسو کولی شئ چې بیا له دغه پروګرام څخه ګټه واخلئ نو زموږ د انټروډکشن ویډیو تر دغه ځایه پورې وه زموږ ویډیوګانې تعقیب کړئ زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ انشاءالله په بله ویډیو کې به زموږ لومړۍ برخه د اډاب پریمیر د زده کړې وي نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ او زموږ نورې ویډیوګانې هم وګورئ